وی چې 70 درجې د المنځ په افضل ده چې کوم ته مسواک شوی. الله رسول فرمایي چې د مسواک متعلق دومره ډېر متحکم وشو چې زه وډارېدم چې مو چې دا مو په امت باندې فرض نشي مسواک. وهم عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې کوم لمونځ ته او 10 په مسواک سره وشي مسواک ورته وشي وی چې د اغل لمونځ نه چې کوم ته مسواک نه شوه وی چې 70 درجې د المنځ په افضل ده چې کوم ته مسواک شوی او یا درجه او یا ګینا شو په یو په جامو باندې المنځ په 27 باندې بدلېږي که نه. نو مسواک سره او 10 کول په باندې المنځ کول د 70 ګونه ته رسېږي دومره اجر او ثواب ده. یو حدیث مبارک شته چې 2 رکعته نفل کول په هغه او 200 باندې چې کومه د پوره مسواک ولا شوی د او یا رکعته نفل نه افضل دي مسواک دومره زیات اجر او ثواب لري. ونن مش په معاشره صرف د بډاګون د مشرونو تر مخ خاص کړه ده او کا وکایي به ډېر خلک نیت دی چې خالی مې چې خلوص پاشي نه دغه ډېر لوی اجر او ثواب ده دغه ټول اجر او د ثواب دغه نیت کولو. حضرت ام عائشہ رضی الله تعالی عنها پښتنه وکړه چې الله رسول ذکر تروي اول وت شي کول. ام عائشہ ورته چې الله رسول ذکر تروي اول مسواک کول عزتمند زیات اجر او ثواب لري. حدیث مبارک شرطي چې د مسواک ته خلید پورا صفوي دو د رب د روزي کول ذریعہ دو الله پاک د شهادت کلمه در نصیب کړي. ډېر لوی فضایل دي په هر حال په فضایل په طرف شنس دي خلیدا خبره مشته څه بیانول دي چې مسواک کول سنت دي مشته سنت مطابق لاګي مسواک کول سنت دي په کیم ټیم شه سنت دي دغه متعلق مشته څه خبره کوي چې مسواک کول په کیم ټیم شه هر او دوستا په دوسه سنت مسواک کول سنت دي دا او دوسه چې کله خپل ته پوښه نو یې په پیغه نه بعد مسواک کول دا سنت دي. مسواک په یوال وښنه وېژد نه په یوال وښنه او په یوا ګوته نه غاټ نه د ګوته وټول سره په دنا غاټه نه او په دا په یوال وښنه وېژد نه دا سنت دي. د او دوسنا سوا په نره په کیمه زوی شه مسواک سنت تا. قرآن مجید تلاوت چې کوي دغه ته مسواک سنت تا. حدیث شریف چې ویې اروي دغه ته سنت تا. په خلوش د بدبوئی دغه بدبوئی صفه کول د مسواک سره سنت تا. علم دین شاته شای ذکر الهی کوي خانه کعبه ته داخلي حتیم ته داخلي خپل کیر ته داخلي کیر ول سره مجامعات کوي دغه ټوله سورته شه سنت تا. خیر مجلس تتلل نیک مجلس ته پانه مکش سنت تا. د مرګ اثرات در بندش کورا چې په دغه ټیم شه مسواک کول سنت تا. صبح ته ټیم چې خیبنه چیک شه په دوسنا مکشه مسواک کول سنت دي او بیا په خروق نه مکشه سنت دي. خروق نه بعد سفر ته پتلل نه مکشه سنت دي. سفر نه چرګوټ شه بیا سنت دي. په خیبنه د چیګدل نه بعد یا سنت دي چې کله سمله په یک ټیم شه د مسواک کول سنت دي او په دغه ځای شه سنت تا. است مسواک سنت چې څنګه د سړی د پورا ده دست شزینا د پورا ده. فواید خو ډېر لوی فواید درسي عقل ورسره تیزېږي سترګې نظر ورسره تیزېږي زړه ورسره مضبوطېږي انسان په وجود شه طاقت رسي. ډېر لوی فضایل دي ډېر لوی فضایل صفوي ورسره رسي. اس د مسواک طریقه څنګه مسواک کوي ډېر خلک مسواک خو به کوي خو به مسواک طریقه نه ورته پته سنت طریقې مطابق مسواک څنګه کوي. خو دا هم توشي چې په یوال وېشتي چې په دانا وېشت نه او په یو ګوته نه غاټ نه او چې کله ترې دا ترې له حد چې بدای نه راکنه بد استعمال نه مستحب طریقه دې دمر دې تور چې میټه چې بدلې دې مرا تو تور چې بعد بدای نه را درې کا. مسواک و نه سه سرانګه مسواک و دا سن سه دا کاټا ګوتا دې بالکل د برش څنګه کړه او دا کچنی ګوتا دې پاکي نارا باندې په اخر باندې کړه او دا درې ګوته د پوس په دغه باندې بدلې کړل دا څه دیونی مسواک. este خلته بو چوله چې خلته دې بو چوله د مخ غوښینا ژبه د پوس آل د کیم د طرف ته بیول و دغه نه بعد خلته چې کله مسواک کوي طریقه دادو چې شای طرف د پوس جبړه دا څه دا یا کیس طرف بیا
د ګس طرف پوس شای ګس طرف پوس به بیا کیز دا طریقه شالیدو دا طریقه شالیدو علماء چې شای طرف پوس به بیا ګس طرف پوس به بیا شای طرف کیز به بیا ګس طرف کیز بیا نه بعد غوښینا دغه صفا کول دا طریقه د سنت مطابق ته نشته سوینیات کوي چې میرو د الله رسول یو سنت په امت شجان دی دغه پر ان شاء الله مخبلانیات تا متصاټونیاتینه وکي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.